افغانان ورنو یو بل عکس دروانې ګورم لږ لرې نه دا کومه ځکه چې تاسو ته معلومات وشي یو عکس چې ځکه لرې نه ځکه دا کومه چې بیا د فیسبوک بندیږي پالیسي خلاف راځي دا تاسو وګورئ افغانان ورنو ښه دا د اسلامي اماراتو بیرغ دی د پاکستان بیرغ دی د پاکستان تیاره د خوست په میدان کې دا کس به تاسو کتلی او دا حقانی صاحب دی حقانی صاحب په ډېر احترام زه عام طالبان نه یم خو قسم په خدای دی چې ستا په دې کارونو باندې هم مجاهدین شرمې هم طالبان شرمې هم افغانیت شرمې هم پښتو شرمې هم زمونږ شمله شرمې هر شی ته کې ته د پاکستان یو بل دغم راغلی یو چرسي یو شرابي راغلی چې په کلهو باندې نه پوهېدو هغې ته داسې ولاړ وي او وایي چې جنت مې هم کټه جایګه او لاندې دې ورته زموږ خویندې میندې کېنولي دي او د خسا غنمو دپاره ته ورته داسې ولاړې ډاکټر صاحب نجیبه الله تعالی دې سره هغه ټول اجره وبخي ټولې خبرې دې رښتیا شوې تا به ویلې چې دا روسان خو د دې نه ویسته خو دلته پنجابیان مه راولئ دلته عربان مه راولئ ډاکټر صاحب نجیبه قسم په خدای چې پنجابیان یې راوسته والله چې عربان یې راوسته د دنیا چېرته دهشتګرد د دنیا چېرته بدمنه خلکو ټول افغانستان ته ستا خبرې بالکل صحیح شو ډاکټر صاحب نجیبه حقانی صاحب زه تا ته په احترام دا وایم نن تا سره 55 میلیونه ډالر امریکې کومک کړی د خوست او د پکتیکا په زلزله چې شوي هغه خلکو سره ته راواله د امریکې بیرغ دلته ځان سره بیا ولګوه اماراتو سره بل خوا ولګوه دا به ستا زړه ومني ته خو د افغانانو زموږ په زړه کې د چاړه تېرې حقاني صاحب دا پاکستان چې والله کې د سره نه امریکې دومره ظلم کړی والله کې د سره نه روس دومره ظلم کړی څومره ظلم چې تا سره پاکستان کړی تا د پاکستان بیرغ لګولی دی خپل ملي بیرغ دې کوز کړی دی چې مهربان هغه بیرغ دې لګولی د پاکستان چې د دغه بیرغ لاندې ستا طالبان ګونتنامه ته ولېږل د دغه بیرغ لاندې زموږ خویندې میندې روزانه اوس هم په تورخم کې بېعزته کوي زموږ د دغه بیرغ لاندې اوسه په سپین بولدک کې ستا چې همدغه بیرغ دې اوچت کړی په همدې ساعت کې به ستا زموږ او ستاسې خویندې میندې به په سپین بولدک کې بېعزته کړي مګر تا کې دا غره چې ته د پاکستان بیرغ راوالې او بل تا طرف د نیو څه مشکلات لرئ تاسې فلمونه خو بیا دنه نه ډک کړي قرارداد خو به ما سره نه کړی د خدای په لحاظ باندې ولې په شرمونو شرموئ دا افغانان موږ داسې نه ویل چې د امریکې ظلم نه دی کړی موږ داسې نه ویل چې دلته روس ظلم نه دی کړی خو د ټولو نه زیات ظلم دی پاکستان دهشتګرد ادارې تاسې سره کړی دی نو تاسې د هغې بیرغونه رالی خپل ملي بیرغ چې ستا د پلار نیکه بیرغ و هغه دې ګزار کړی ده او د پنجاب بیرغ دې راغستی دی د خپل امارات بیرغ سره او د خوست په میدان کې په چککو کې ولاړې او کلاشینکوف یې لګولې ده ځان سره دې لګولې سي مهربانه چې د پاکستان نه موږ ته څلورم نمبر د وی راغلي مننه اکا چې تا موږ ته د وی رالېږلي خو بیا خو د انډیا بیرغ سره مو ودرېږه بیا د امریکایانو بیرغ سره مو ودرېږه دې کې بیا څه دغه د امداد سره هغې هم کړی که نه ته دې پاکستان ریاست تاسې سره کوم کارونه دي چې کړي ته ولې د طالب نوم شرمې ته ولې د مجاهد نوم شرمې ته ولې د پټګي نوم شرمې ته ولې د ګیري نوم شرمې ته ولې د افغانیت نوم شرمې ښه درته معلومات چې د دې پاکستان دهشتګرد ریاست او د جنرالانو او کرنیلانو شهباز شریف او نواز شریف نه زموږ داسې نفرت دی لکه د سړي چې د خوب نه نفرت دي ټول افغانان د هغې نه نفرت لري او ته بیا بار راځي کله د پاکستان سفیر داسې منډه کا کله د پاکستان سفیر داسې منډه کا او سي مهربانه امیر المؤمنین دې اراده جوړ کړی دی نن شهباز شریف ښکاره وایي چې زموږ ګټې چې دي په افغانستان کې دي ولې دا ستاسې جهاد دې دپاره دا ستاسې کارتوس ختم شو دې پنجاب مقابله نه شي کولی تر ټکه پورې دنه خاوره نیولې اشغال د دې مقابله نه شي کولی ولې کوئ دا ولې دا داسې کارونه کوي په دې باندې خو ټول افغانان خفه کېږي په هغه خوست میدان کې چې دغه امریکایانو جوړ کړی دی د امریکایانو په پیسو جوړ شوی په هغې کې سي مهربانه ته راځي د پاکستان یو الوتکې د تخصا د وی راوړې ده بیرغ دې ورسره لګولی داسې ورسره ولاړې سي مهربانه پټګي ته وګوره ستا ګیري ستا افغانیت ته وګوره د پکتیا خلک د خوست خلک د ګردې خلک دا خو د شملو خلک دي دا خو د غیرت او د مړانې خلک دي د تورې خلک دي ته د یو پنجابي سره ځان دې داسې ورته نیولی سي مهربانه دا تا ته څنګه ستا وجدان تا ته څنګه اجازه درکوي ستا افغانیت تا ته څنګه اجازه درکوي په دې باندې قسم په خدای رضا وادي نه په دې باندې ټول افغانان خفه دي که هغه طالب دي که غیر طالب دي ستا په دې حرکتونو باندې کله کابل ته راولي کله یو دې ته کله بل دې ته راولي دا کوم غیرت او دا کوم پښتو ده موږ وروره په کلکه دا غږ کوو چې نه د پاکستان سفیر دې غواړو نه د پاکستان د خبرې نه کوو د خیبر پښتونخوا زموږ خپل ورونه دي هغې چې موږ سره کومک کوي چې هر څه کوي او د پنجاب نه کومک غواړو نه پنجاب سره نه د پنجاب کوم کټرۍ غواړو بالکل چې تاسې هر څه کوئ د مدنیت او د هر شي چې دا کېږي دا بالکل د دې پوجیانو او د شهباز شریف او د نواز شریف پالیسي ده دغه هغه شهباز شریف دی چې د ده ورور زموږ ملي اردو ختمه کړه نواز شریف د ده ورور زموږ 900 تیارې لیلام کړي د ده ورور 15000 ټانګونه زموږ لیلام کړه د ده ورور زموږ د غړ سي منصب او جنرالان او طالبان او مجاهدین چې کوم ځای کې د کار سړی وغیره د مې ویوړو او تر هغې سره کنټکټ هغې سره کومک کوي دا کوم غیرت او دا کومه پښتو ده دا سره کوم دښمني ده چې دښمني مې ټوله دنیا سره کېږي او د دې یو پنجابک جواب نشم ویلی
ما ته بیا دا څوک نه وایي چې موږ روس له شکست ورکړې، ما ته بیا دا څوک نه وایي چې موږ 52 ملکونو له شکست ورکړې. چې د دې پنجابک جواب نشي ویلی والله چې دیو شکست مونږ مخکې مې 3 کاله مخکې مې 15 کاله مخکې مې دا خبره کړې بیم کوم دا خبره چې دا ټول لوبې ټوکې دي چې کله دې پنجابک جواب ویلو او په خپل خويندو میندو او په خپل ځوانانو د غیرت وکړو نو بیا به د شکست مونږ بیا به ته مبارکیم درکم چې بالکل اتل او قهرماني دلته دراته سي مهربانه د افغانستان دا بیا ما شې شو چې د پنځمه صوبه د پاکستان افغانستان دا خو بیا ما لوبې ټوکې روانې دي د خلکو په سترګو کې خاورې ما اچوي. ما دا خبرې مې اورېدې د دروانې دا خبرې د دغه اورم دغه د صبر وکړه د دروانې اورم صبر وکړه چې ښه هغه خو دې کې نشته دی خو یو بل د پښتون خبرې به دروانې اورم. دا پښتانه نه خو انسانان ګڼل کېږي نه په دې پاکستان کې پاکستانیان ګڼل کېږي نه مسلمانان ګڼل کېږي. دلته که ته پاکستانیان ویني نو د اټک نه هغه غاړې به ته پاکستانیان ویني اټک نه دې غاړې نه مسلمانان شته نه انسانان شته او نه پښتانه شته. دلته یو ځناور اوسېږي چې چا ورسره څه وکړه که چا یې وسایل یوړه که چا ووژل که چا څه ورسره وکړه بس کېږي. په پښتنو زه تاسو ته خواست کوم زاري کوم چې ولې درته نیسمه چې ویښ شئ ځان پښتانه کړئ. دا مه ګورئ چې نن په وزیرستان کې په یو پښتون باندې ظلم روان دی او ته وایې چې ما او د وزیرستان پښتون دی د باندې د وچاپ نه دی. یو ساته که تا نن د وزیرستان د پېښور د چارسدي د سوات د باجوړ د پښتون دپاره بس پورته نه کړو نو سبا به تا په باندې د وچا کې تمویل د بچوي او دا خلک به